آخرکار د اکشي کمار هم د فلسطین باره کې بیان راغلی. آیا دې کې څومره حقیقت دی؟ دا بیان رښتیا راغلی دی او که نه؟ اکشي کمار د فلسطین باره کې څه وایي؟ د دې ټول حقیقت په تاسو سره زه به دې ویډیو کې شریکوم. نو ویډیو تر اخره وګورئ او چې کوم ملګري موږ سره په دې چینل کې نوي دي نو هغوی دې مهرباني وکړي او دا دې سبسکرایب کړي. دوستانو تاسو چې په سکرین باندې کومه ویډیو ښکاري دا د اکشي کمار یو ویډیو ده. نو زه تاسو اول دا وګورئ، د هغې نه پس بیا زه تاسو سره خپلې خبرې کوم. आवाज़ उठाने वाला हो कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, पठान हो, पाकिस्तानी, बंगाली, कोई भी, लेकिन बुरे काम को रोकना चाहिए. دوستانو تاسو دا ویډیو وکتله چې دا د اکشي کمار یو ویډیو د فلسطین باره کې. نو دا ویډیو چې کوم ده نو ډېر ملګري وایي چې دا د بیان راغلی خو نه دا پیک ده، دا د اکشي کمار ویډیو نه ده، یعنې دا چا ایډیټ کړې ده. اکشي کمار لکه هغه خو هندو دی نو هغه څنګه د فلسطین باره کې خبرې وکړلې. نو دا ویډیو پیک دا ریل نه ده. د ډېرو ملګرو به وایي چې اکشي کمار د فلسطین باره کې ویډیو راغله خو دا پیک ده، دا چې کوم دی ریل نه ده. نو دا ویډیو ما دې تاسو هم شریکه کړم. د ویډیو کتلو ډېر زیاته مننه. سید جان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ. اوس مهال راکړئ اجازه د لوی الله.